ساده حسن تماشو ته مې زړه کېږي، ساده حسن تماشو ته مې زړه کېږي، اشنا دای حادثو ته مې زړه کېږي. دا احسان را باندې وکړه یو ځل راشه، بیا مې مړ کړه دیرو ته مې زړه کېږي. د خزان مشته اوږده شوه ساه مې ډوب شو، د خزان مشته اوږده شوه ساه مې ډوب شو، د سپرلو خوږو وږمو ته مې زړه کېږي. ستا د عشق جنون شهاب لیونی نه کړو، ستا د عشق جنون شهاب لیونی نه کړو، ځکه وایي تیزندو ته مې زړه کېږي. ګرانو مینوالو نیکې هیلې او احترامات په ادبي خپرونه پټ لالونو کې زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری معاذ صابر سره د خپلو ګرانو ملګرو انعام الله او نوید اقبال سره نن د ادبي خپرونه د بهمن شپید شهاب صاحب دی په ځای کې د دوی د بچکټې د کلي سره تعلق دی. نو راځئ مینوالو چې دوی نه د دوی ژوند په باره کې تپوسونه وکړو، بیا ترې خواږه خواږه شعرونه او غزلې ریکارډ کړو د ستاسو سره شریک کړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. معاذ صابر صاحب او انعام الله صاحب نوید اقبال صاحب ستاسو د پروګرام پټ لالونو زه ډېر زیات مشکور یم او ستاسو مشکور یم چې تاسو وخت ویستو او ما له مقرره کړه چې زه د خپلو مینوالو ملګرو وروڼو بندګانو سره مشغول شم او هغوی ته مخاطب شم. نو زه به تاسو ته خپل منظوم کلام پیش کړم او د خپل وروڼو ته به پکې پیغام پیش کړم. نو اول به تاسو ته زه یو څو شعر ووایم، بیا به درته یو غزل ووایم. نو اول یو قطعه درته وایم. خوشحالي راغلې نه وه چې غمونه راغله برغ برغ، خوشحالي راغلې نه وه چې غمونه راغله برغ برغ، دا کرم ستا د نظر و ستمونه راغله برغ برغ، او په غرمو درته ولاړم انتظار ستا د راتلو، په غرمو درته ولاړم انتظار ستا د راتلو، ته خو رانغلې دلبره ستا یادونه راغله برغ برغ، او د وطن د بقا جنگ دی خپل پردي پکې ګډ وډ شو، د وطن د بقا جنگ دی خپل پردي پکې ګډ وډ شو، غل او ساز مې معلوم نه کړو ارمانونه راغله برغ برغ، او د ګلشن بوټي مې لوی کړه د اوبو په ځای په وینو، د ګلشن بوټي مې لوی کړه د اوبو په ځای په وینو، چې موسم د بهار راغی طوفانونه راغله برغ برغ. ډېره مننه. او د غزل مطلع عرض ده: د زړه سودا به مې مزغو ته نقصان ورسوي، د زړه سودا به مې مزغو ته نقصان ورسوي، نادان زړګی به هوښیار سر ته تاوان ورسوي، او قافلې لوټ شي چې رهبر یې د ډاکوانو مل وي، قافلې لوټ شي چې رهبر یې د ډاکوانو مل وي، په اخلاص هر سالار منزل ته کاروان ورسوي. او بل شعر دی نوید اقبال صاحب: د نیک عمل په برکت څوک تر اسمانه لاړ شي، د نیک عمل په برکت څوک تر اسمانه لاړ شي، څوک په خراب عمل پاتال ته شیطان ورسوي. او انعام الله صاحب بل شعر دی: د چا ټول عمر د منزل په لور سفر کې تیر شي، د چا ټول عمر د منزل په لور سفر کې تیر شي، څوک د منصور په شانتې دار ته جانان ورسوي. او معاذ صابر صاحب: دا هم انسان دی چې حیوان د ځان نه غوره ګڼي، دا هم انسان دی چې حیوان د ځان نه غوره ګڼي، دا هم انسان دی چې حیوان ته انسان ورسوي. او ډېره مننه. بل شعر دی: څوک د غم اوښکې په رخسار باندې برسیره نه کړي، څوک د غم اوښکې په رخسار باندې برسیره نه کړي، څوک په خپل لاس باندې لمن ته ګریوان ورسوي. ډېره مننه. او دا خلق څه کوي ملګرو، څه کوي دا خلق، دا خلق څه کوي ملګرو، څه کوي دا خلق، دوی په خپل لاس د امانت ځای ته خان ورسوي. ډېره مننه. بل شعر دی: په موجوده حالاتو سوچ وکړئ خو لرې مه ځئ، په موجوده حالاتو سوچ وکړئ خو لرې مه ځئ، موږ د دې هر څه ذموار تر خپل ځان ورسوي. ډېره مننه. او مقطع د آخري شعر دی: شهابه مه بلوه شمې د ړندو محفل کې، شهابه مه بلوه شمې د ړندو محفل کې، تا به په دې جرم زندان ته دوران ورسوي. مینوالو تاسو شعرونه او غزل واورېدو، او دې سره چې دوی نه بل هم یو غزل واورو نو ډېره مزه به وکړي. کمال راکړه خپلو مینوالو وروڼو ته مخاطب شمه. بل غزل دی د هغې مطلع عرض ده: د سپرلي په موضوع دی، حالانکې سپرلی خو نه دی، خو په دغه موضوع ما یو غزل لیکلی
نو هغه به زه تاسو ته وړاندې کړم. د هغې مطلع عرض ده ما د هغه ورځو شپو نه انتظار کړی دی، ما د هغه ورځو شپو نه انتظار کړی دی، سپرلیه کله چې خزان په تا یلغار کړی دی. او بل شعر دی مونږ ستا په یاد کې د امید شمې روښانه ساتو، مونږ ستا په یاد کې د امید شمې روښانه ساتو، سپیرې سیلی د مړه کېدو که پې خپل چار کړی دی. او ډېره مننه. بل شعر دی ستا د راتلو د خوشحالۍ نه مې زړه ټکو نه چوي، ستا د راتلو د خوشحالۍ نه مې زړه ټکو نه چوي، ستا د ښایست ذکر یې ما ته په بار بار کړی دی. ډېره مننه. او بل شعر دی مونږ خو په شاړو هم د ګل د کر دی درس ورکړی، مونږ خو په شاړو هم د ګل د کر دی درس ورکړی، غماز هر څوک انتظام پکې د ښار کړی دی. ډېره مننه. بل شعر دی نسیمه شاه به زیری راوړه د بهار د راتلو، نسیمه شاه به زیری راوړه د بهار د راتلو، جونو یې ګلو ته د خپل وربل سینګار کړی دی. ډېره مننه معاذ صابر صاحب او اقبال صاحب. ستا د ګلابو رنګ چې سور لکه انار ښکارېږي، ستا د ګلابو رنګ چې سور لکه انار ښکارېږي، زړه مې په وینو اوبه خور لکه مالیار کړی دی. او انعام الله صاحب اخري شعر دی ستا د رخسار د آینې احسان به څنګه هیر کړي، ستا د رخسار د آینې احسان به څنګه هیر کړي، هر کال شهاب پکې د خپل صنم دیدار کړی دی. والسلام. ټول مینوالو ته زما د طرف نه د زړه د کومې نه سلامونه دي، دعاګانې دي چې کوم ځای یې ښاد او آباد اوسه. ګرانو مینوالو دا اوس زموږ سره شهاب صاحب و چې دوی خپل کلامونه وړاندې کړو، نو امید لرم چې تاسو به ترې خوندونه اخیستي وي. انشاءالله پر روانه ادبي خپرونه کې بیا ملاقات کېږي چې چېرته مې نو الله م ښاد ساته آباد ساته. لوی الله په امان.